د یهودیانو ملي سرود د تروریزم اعلان. په نړۍ کې یوازینی ملي سرود د اسرائیلو دی چې په هغې کې د تروریزم، وحشت او قتال عزایم او مطالب زمزمه کیږي. د اسرائیلو په دوره باندې ورتلونکي د عرب او عجم سیکولر واکمنان د دغې ملي سرود اورېدلو لپاره ډېر په ادب او احترام سره سرټیټي ولاړ وي. د اسرائیلو د ملي سرود ژباړه داسې ده: تر څو چې زموږ په زړونو کې یهودي روح وي، په ډېر ارمان به د مشرق لوري ته پرمختګ کوو. زموږ هغه هیلې لا تر اوسه نه دي پوره شوې چې په ځمکه باندې 1000 کاله پاچاهي وکړو، چې موږ د خوبونو په نړۍ فلسطین باندې پاچاهي وکړو، چې دښمن مو په نوم اورېدو سره په لړزان شي، چې د مصر او کنعان خلک راڅخه په لړزان شي، چې د بغداد خلک راڅخه مرعوبه شي، چې د دوی په اسمانونو زموږ ویره او دهشت غالب شي، چې موږ خپلې نیزې تورې د هغوی په سینو کې ورخښې کړو، چې د هغوی وینې بهېدلې ووینو، چې موږ د هغوی پرې شوي سرونه ووینو. هله به موږ د خدای نیک بندګان یادیږو.